بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو، د ویډیو د کتلو څخه مخکې د ټولو څخه هیله لرم چې زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ. نننۍ موضوع مو چې دا هغه د غاښونو درد ده. د غاښونو د درد لپاره موږ مختلف قسمه دوايي او یا هم نور علاجونه لرو، خو ځینې طبیعي او روایتي علاجونه یې هم شته چې ډېر په اسانۍ او په ډېر کم قیمت سره موږ علاج کولی شو. موږ درته په دې ویډیو کې هغه طبیعي علاجونه راخیستي دي چې هر څوک یې صرف او صرف د څو پیسې په مقابل کې د خپل غاښ درد د کمولو په خاطر استعمالولی شي. اولنۍ چې ده هغه اوږه ده. اوږه د چټک تاثیر لرونکي نبات دی. یوه دانه د غاښ د درد په خوله کې میده کړئ ترڅو اوبه یې بیمار غاښ ته ورسیږي. تاثیر یې وګورئ، او که مثبت نه و نو ژر یې بهر وغورځوئ. دوهم چې ده هغه تروش لیمو ده. د لیمو و اوبه د مالوچ په وسیله درد لرونکي غاښ باندې واچوئ. لیمو چې د ویټامین سی لرونکی دی کولی شي د غاښ درد کنټرول کړي. او دریم چې ده هغه مالګه ده. په یو ګیلاس جوس اوبو کې یوه کشوغه مالګه واچوئ. نیم ساعت وروسته یې د 10 ثانیو لپاره غرغړه کړئ. او څلورم چې ده هغه یخ ده. څو ټوټې یخ په یوه پلاستیکي خلطه کې د اوبو د ضایع کېدو په خاطر واچوئ. وروسته یې په یوه تکه کې ونغړئ او پر بیمار غاښ مو د 15 دقیقو لپاره ونیسئ. د غاښ درد به مو آرام شي. بل چې ده هغه کڼ ده. د میوه لرونکو ونو کڼ یعنې ژاوله د یوې کشوغې په اندازه یو ګیلاس اوبو کې جوش کړئ. له 10 دقیقو وروسته یې 5 یا 6 ځلې غرغړه کړئ. د غاښ درد آراموي. بل چې ده هغه د لونګ غوړي دي. 2 څاڅکي د لونګ غوړي په یوه ملوچ باندې واچوئ. د نیم ساعت او یا هم لږ څه زیات وخت لپاره یې پر درد لرونکي غاښ کیږدئ. که فرض مثال غوړي یې موجود نه وي نو یوه دانه لونګ راواخلئ. خوله کې په غاښونو باندې ښه میده کړئ. بیا یې د بیمار غاښ لوري ته ورنږدې کړئ ترڅو درد یې آرام شي. بل چې ده هغه پیاز ده. لومړی د پیاز پوټکی لرئ، بیا یې اوبه وباسئ. 1 یا 2 څاڅکي اوبه یې د ملوچ په واسطه پر هغه غاښ کیږدئ چې درد کوي. له 15 دقیقو تر نیم ساعت پورې درد آراموي او خپل پیاز هم کارولی شئ. نو محترمو، دا همغه طبیعي طریقې وي چې موږ درته وښودې. په نن سبا حالاتو کې که چېرته وګورو د غاښ درد چې ده هغه بیخي زیات ده، او که چیرې ډاکټر ته ورشو نو کم از کم چې دي چې ډېرې کمې پیسې اخلي، 1000 افغانۍ خو خامخا اخلي یا 500-600 اخلي. نو که چېرته د هغې په ځای همدغه د طبیعي علاجونه چې دي هغې نه کار واخیستلی شي، زه فکر کوم چې دا به د ټولو دپاره اسانه او بهتره لار وي. په اخر کې بیا هم د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې دا هغه د سره سبسکرایب کړئ او په دې ویډیو باندې موږ ته خپل نظر خامخا پرېږدئ. تر بیا پورې د خدای په امان.